السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو امي وي یا په اصطلاح امي بیا نصیحت کوي، په مسجد کې ولاړېږي، خلکو ته غږېږي، دا د شریعت د نظره څخه څنګه دي؟ محترمه، دا بن مالک راتونو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دا وعظ و نصیحت نه کوي بلکې امیر بیا کوي. پخواني عمرا چې وه هغه عالمان ول، حتی د جمعې لمونځ به هم دوی ورکاوه، د اختر لمونځ به هم دوی ورکاوه، خطبه به هم دوی ویل، او د جنازې په لمانځه کې هم چې اول به باچا د هغه امیر و خلیفه د جنازې لمونځ ورکوي او یا بې مامور کوي چې امر سوی وي، د امیر له طرفه ولره امر سوی معزون وي، هغه یا د حکیم له طرفه یا من عند الله د الله له طرفه مامور وي، که بعض العلماء والاولیاء. هر ملا ته هم نه ده پکار چې وعظ وکړي. بعض علما او اولیاء الله، هغه علما چې په طریقت کې معلومات لري، ځکه دا دین کامل دین رسول خلکو لره هغه د هغه چا کار دی چې علم ظاهر و باطن دواړه ولري. چې وازي علم باطن لري لکه بعضې صوفیان امیان هم دین کامل نسته ورسره، او چې وازي علم ظاهر لري لکه بعضې علما هم دین کامل نسته ورسره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت په بل متکبر او طلب الریاسه چې دا د مشرتوب شوق لري، دغه بیا نصیحت کوي. نو دغه درې نفره موازو نصیحت کوي. حدیث رقم 240 صفحه 450 کتاب العلم مرقات جلد اول. نو محترمه، عوامو ته نه ده پکار چې هغه عام سړی وي، قرآن حدیث فقه په دې کې هیڅ معلومات نه لري، هیڅ نه نرمه و دې هیڅ معلومات نه لري، او دی بیا د دین په هر شاخ کې غږېږي. امي باید د عالم پر خبرو باندې غوږ ونیسي، په هغه باندې عمل وکړي. د بده مرغه موږ په داسې زمانه کې واقع سو، منصب داسې بدل سو. علم د علماو کار د خوست عوام هم لاس ورواچو. یو عامي سړی به یې ژربي هم پاک خرې دي، سګرېټ مې په خوله کېدی، یوه باره له مځکې له اسمانه درته ګاټي. په شرک به دی پوهېږي، په بدعت به دی پوهېږي، په هر څه به دی پوهېږي. نو ځکه امام غزالي رحمت الله علیه مبارک په احیاء العلوم کې وایي ډېر ځله یو سړی په زنا اخته وي، یو سړی په امي سړی په علم کې ګوتې وي. دغه چې په علم کې ګوتې وي هغه زناکاره د خیر دی. که زنا چې کوي خو نو دا وایي زه ګناه کوم، الله دې مې وبخښي، وایي بد راسه کېږي. او دغه امي سړی چې په دین کې ګوتې وي کافر سوی دی، ځان پر حق بولي. واقعا تاسو ډېر خلک ما لیدلي دي، د بل چا کیسه هم نه درته کوم. کافر چې اوس ورته وایي چې ظالمه په دا دین کار مه لره، په دې خبره کې د ایمان له لاسه ورکړي، نور به پسې خراب سي، نور به جاهل سي. نو د امي مقام دغه دی چې دین زده کړي د عالمه څخه، د عالم مقام دا دی چې دین خلکو ته ور زده کړي. دا چې نن عوامو د دین زده کړه لاس ته راوړله، نو هغه د ابي ایوب انصاري راتنو خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسې پر دین مه ژاړئ. اوس هغه وخت وژاړئ چې نه اهلو ته په لاس ورسي، نه اهله. نو اوس د هغه زموږ زمانه چې د قرآن سورتونه نه یې ور معلوم کړو، لیکن دی بیا په هره مسله کې غږېږي، په هره مسله، که تجارت وي، که نکاح وي، که هر څه وي. نو امي باید زده کړه وکړي، عالم باید نور ته دین ور زده کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.